السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مثالونه هلو دویم مثال کیو د احمد سرعت د محمود څخه د هرو 2 ثانیو کې په لاندې توګه تغییر کوي یا تغییر دلو، یعنی په ټي مساوي 1 سکند کې 0.8 متر بر سکند و، په ټي مساوي 3 سکند کې 1.2 متر بر سکند و، په ټي مساوي 5 سکند کې چې سټاپ واچ کې راغله د هغه سرعت دومره و، سټاپ واچ کې چې 1 سکند شو دومره شو سرعت 1.2، په 9 سکند کې سرعت دا شو، په 11 سکند کې سرعت دا، 14 او 15 کې هغه سرعتونه شو. د هر انټروال لپاره متوسط تعجیل پلاس راوړئ. د هر انټروال لپاره متوسط تعجیل پلاس راوړئ. راځو د اول انټروال لپاره T1 او T2 3 سکنډه او 1 سکند دی، یعنی دلته T مساوي کیږي T2 منفي T1. T2 څو دی؟ 3 سکنډه منفي 1 سکند، 3 منفي 1 2 سکنډه، او دلته وی مساوي کیږي V2 منفي V1. V2 څو دی؟ که د x مرکبې ولیکو نو بیا دا لرې کوو، اکسونه ورسره لیکو. د x په محور باندې 0.1.2 متر بر سکند منفي 0.8 متر بر سکند. دا چې منفي کې د 2.8 څلور 0.4 متر بر سکند مثبت x پر لور. کلم چې دلتا ټي او دلتا وی پیدا کړو، ا ایوریج دا مساوي کېږي د x په محور دلتا ټي پر دلتا وی، دلتا وی پر دلتا ټي، دلتا وی پر دلتا ټي. دلتا وی پیدا کړو 0.4 متر بر سکند، دلتا ټي پیدا کړو 2 سکند، دا بشي 0.2 متر بر سکند، 0.2 متر بر سکند. بر سکند نو دا به مربع شي. تعجیل پیدا شو 0.2 متر بر سکند شو. دلته راځو تر دې ځای پورې 15 سکنډه دي، 1 2 3 4 5. په 1 سکند کې سرعت 0.8 دا نقطه وه، په 3 سکند کې 1.2. نو دا د سرعت ګراف شو، دې ته اړتیا نوره نشته. دویم انټروال ته راځو. دویم انټروال کې 9 منفي 15 دی، یعنی دې ځای کې تعجیل څومره راغلو؟ که دلته زه د تعجیل او د هغه ګراف رسم کړم، تعجیل مثبت 0.2 راغلو، د 1 نه تر د همدې سره مساوي رسموم، دې سره مساوي تعجیل 0.2 دا قیمت شو. ثابت دی نو ثابت. دویم انټروال ته راځم. ښه، په دې بي کې غوښتې چې حرکت تعجیلي دی که تاخیري. د سرعت علامې مثبت وي، د تعجیل علامه مثبت راغله، دواړه هم علامې وي نو حرکت تعجیلي دی، زیاتیږي، سرعت زیاتیږي. حرکت څنګه دی؟ تعجیلي دی، ځکه د تعجیل علامه او د سرعتونو علامه دواړه مثبت وي، دواړه هم جهته وو. دویم انټروال ته راځم، دلتا وی مساوي کیږي، ډایرکټ تعجیل لیکم، ا ایوریج مساوي کیږي V2 1.2 متر بر سکند منفي 1.8 متر بر سکند.
د سرعتونو علامې مثبت دي، یعنی په مثبت طرف روان دی. تقسیم دلتا ټي و منفي 15 سکنډه دا به مساوي شي 1.2 نه چې 1.6 منفي کې 2.6 0.4 منفي متر بر سکند. 15 2 سکند دا به شي منفي 0.2 متر بر سکند مربع. تعجیل علامه منفي راغله، د سرعتونو علامې مثبت، نو یو د بل ضد دی، حرکت تاخیري دی او تعجیل قیمت په 7 او 5 کې 6 اومه ثانیه دا ده 8 دا انټروال دی. په دې ځای کې اولنی سرعت 1.6 دی، تقریبا دا ځای راځي 1.5 1.6 دا نقطه، او دویمه څو دی 1.2 تقریبا دا نقطه راځي. ویني حرکت څنګه دی؟ نزول کوي. کله چې نزول کوي حرکت تاخیري دی. تعجیل قیمت منفي 0.2 دا د تعجیل ګراف شو، اے ټي ګراف. د دویم انټروال دپاره مو شو حرکت څنګه دی؟ تاخیري. راځم دریم انټروال ته. v2x منفي 1 متر بر سکند دی، منفي 1 متر بر سکند، منفي اولنی څو دی منفي 0.4 متر بر سکند، 11 منفي 9 2 سکنده دا به شي منفي 1 متر بر سکند جمع 0.4 متر بر سکند پر 2 سکند. د یو نه چې 0.4 لاړ شي منفي 0.6 متر بر سکند پر 2 سکند. دا چې اختصار کې منفي 0.3 متر بر سکند مربع کېږي. تعجیل علامې منفي، د سرعت علامې منفي، د دواړو علامې یا دلتاوي څنګه راغلو منفي، سرعت علامه منفي. کله چې دواړه هم جهته شو حرکت تعجیلي دی. د تعجیل قیمت منفي 0.3 منفي اول هغه انټروال ګورم ثانیې د نهمه او 11 نهمه ثانیه دا ده 11 ثانیه ده. په نهمه کې د منفي 0.4 د منفي علامه قیمت نه راکوي، منفي جهت راکوي چې د منفي x پر لور باندې روان دی. دا هم د منفي x پر لور روان دی. تعجیل هم د منفي په طرف ور سره کومک کوي، نو حرکت تعجیلي دی. منفي 0.4 دا نقطه راځي او منفي 1 بله نقطه دا راځي. دا حرکت په اوله کې د سرعت قیمت دا و، بله کې سرعت قیمت دا شو، نو سرعت زیات شو خو د منفي x پر لور باندې څنګه شو؟ دلته ګوره دا تاخیري دی، اوله کې سرعت دا و بیا سرعت کم شو نو تاخیري. دلته سرعت دا و بیا زیات شو تعجیلي. دلته سرعت کم دی زیات شو خو جهت ښکته دی نو حرکت تعجیلي. اوس دې سره د تعجیل قیمت څه دی؟ 0.3 منفي ده. دلته به سره مخامخ 0.3 ولیکئ. د آخري انټروال دپاره ا ایوریج مساوي کېږي v2 منفي v1 x بر دلتا ټي. v2 څو دی؟ منفي 0.8 v1 څو دی؟ منفي 1.6 دلتا ټي څو دی؟ 15 منفي 14 2 سکنډه دا به شي منفي 0.8 متر بر سکند جمع 1.6 متر بر سکند پر 2 سکند. د 1.6 نه چې 0.8 لاړ شي مثبت 0.8 متر بر سکند پر 2 سکند دا به شي مثبت 0.4 متر بر
سکند مربع. نو د تعجیل قیمت مثبت راغلو، د سرعت قیمت منفي و، یو د بل ضد د حرکت تاخیري. دلته به راشو 14:15 د 14 دقیقه د 14 یوه دقیقه دا ده، یوه دا ده. په 14مه دقیقه کې 1.6 تقریبا دا نقطه راځي، یوه نقطه دا شوه. په 15مه ثانیه کې 0.8 تقریبا دا ځای راځي. داسې به نه ګوره چې سرعت تعجیلي دی، نه. په اوله کې د سرعت قیمت دا و ښکته منفي طرف ته، بیا سرعت قیمت کم شو. کله چې سرعت کم شو حرکت تاخیري، تعجیل 0.4 دا ځای راځي. نو د پاسې د وی ټي ګراف دی او ښکته یې د ای ټي ګراف دی. سرعت کوچنی و، د وخت په تېرېدو سره زیات شو تعجیلي. سرعت زیات و، د وخت په تېرېدو سره کم شو تاخیري. سرعت کم و، د وخت په تېرېدو سره زیات شو منفي طرف ته تعجیلي. سرعت زیات و، د وخت په تېرېدو سره کم شو تاخیري منفي طرف ته. الله دې وکړي پوه شوي وي. السلام علیکم.